چې کله یو باچای خلیفه د مسلمانانو او باغه کی ګناونه او ظلمونه او زیاتی کوي بیا هم دغه خلاف بغاوت کول دا ناروا دي او زه په دعوی سره دا خبره کومه کې دي چې په دې باندې څوک په ما تنقید وکړي چې زمون په ملکونو کې دا مسله غټ غټ علماء ته نه معلومه چې د باچا څه حق دی د خلیفہ څه حق دی د مسلمانانو د مشر څه حق نه که مولا دی که عامی دی که مفتی دی او که هر څوک دی خو بس دغه به بیٹکونو کې لګي بچایانو ته کنځلي او بچایان کته او بر او دیس او دغه منهج دی حالانکه کوم منهج چې موږ ته شریعت خو له بایګي دانشتي باغی کې دادي د حدیثونو په صحیح مسلم کې په صحیح بخاری په نورو کتابونو کې احادیث د ذخیره دي ډکه پرته وی نو په ملکونو کې موي خو صرف په اساغه تیر شي لفاسه نور دا نه ګوري چې دي کې سلی د سوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی پور رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي کدا بچاره ولګي استعمال خوري او جیل ته دی واچي او ملاد لوي او سزاګانی دل درکی او بی عزت دي کی او ظلمونه سره کی او حق دی خوري صحابه کرامو یا رسول الله صبر وکوي ولي صبر دي سولي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زی بغاوت کوي ورته وځي ستاره بچای نه منو ورته وځي ستاره مشرتیا نه منو نه نن په یو سړي باندې ظلم کیږي دی بچا دراس یا په لسو باندې کیږي یا په سلو په 200 په زرو په 1 لک باندې کیږي په دې چې خلاف دې د بغاوت کو د دې بچا د ظلم اوس په 1 لک باندې دی بیا په 1 کروڑ باندې شي د ظلم نو په 1 کروڑ انسانانو باندې ظلم د دې بچا په نسبت د دې هغه ظلم خنو چې هغه په 1 لک کسانو باندې سره مال واغستو مال استا واغستو خو کته د خلاف راوته ګور نقصانونه په ملک بدمنی په خلکو کې یرا جنگ جګړې ویني تویدا بدګمانیان په مشرانو باندې دا غوي بدګمانیان په کشرانو باندې عبادت په خپل طریقه په صحیح طریقه نه کیږي په شک او شبهه کې به کسان نیوي کیږي څومره فسادونه ستاره کار دلاسه جوړ شو نو د دینه هغه صبر په ظلم باندې سو هغه ته خو هغه صبر ته خو با صحابه کرامو ته رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې کله داسې حالات راشي چې بچایانو دي شي او په خلکو کې دین نه نو ځان له دی ونی لاندې کینو عبادت وکړي خدای وته نه دی ویلي چې د بچا خلاف وسو کې بغاوت به وکړي چې دا تاسو نن په یو منهجي مسله باندې پوه کوم الله به توفیق سره او دا به نادرا تاسو چې د بر صغیر د علماو نه اوري بر صغیر علماء نه افغانستان پاکستان انډیا بنگلاديش د خو شي الته غوغا ده چغي وها او فتوی لګوا او دې ته موږ چې د دې فتوی نتیجه سره وځي زما د دې بیان په نتیجه کې بس جوړي خو خلک روډونو ته راوباسه حکومت خلاف روزه تیرونه وسیزه دکانونه وسیزه به ورسته چې دغه حکومت په شروع کې نغر سول دلدل کې به مړ د دې هغه مخکینی حالت سو هغه ته خو نو وستاده خمانتیا څه فائدې نشتی وجه دا چې هغه کم نقصان چې دا جوړ وته نه کته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته رجوع کړي او د سلفیت په منهج ځان په کړو او پاغه ورسته نه راوته او پاغه مخکینی ظلم دي صبر کړي نو نن به د ظلم او د فسق او فجور په دې درجه کې نو کم کیږي د متن په تر چې دې بیان اوریدونه بعد زما په باره کې خلک سوې هغه ماته پته درباري مولا د انګريزانو مولا د پیسې ورکه حکومتونه دل داور کې دغه ورکه دا کوم حدیث چې موي د کوم حکومت ماته بیان کړي دا کوم د حدیث چې موي د کوم انګريز ماته لګلې چې ته بیان کا د حدیث چې موي
دا د سعودي عرب حکومت ماته د کتاب کې خو د چې تبنن بیان کی دا خو په صحیح مسلم کې دی چې د ټولو مسلمانانو کتاب دی ابو ذر غفاری وی چې د صحابي دی وی رسول سلام وی چې دوی منځونه ورستو کوي نو ته ځان په خپل وخت کې موز کوا د دوی سره هم کوا خو دې څه وته وی چې په دوی بس یو بیان وکړه چې اې د بی دینه بچو تاسو منځونه د خپل وختونو نه واړول دې څه وته نه کوي وته ولې وته نه ځکه چې چرته ابو ذر دې بیان وکړو په دې وخت کې نو نن خو دوی صرف منځونه لیټ کوي سبا له ګوره د دینه به غړړ ګناونه قصدن عمدن شروع کی او کوم مسلمانانو چې دا وازو چې کړه دغه ټول ختم کی نو دا غلی کېده د خلک شو دا خشو دا خبره د ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی علیکم بالسمع والطاعه تاسو به خپل مشر خبره منی وان امر علیکم عبد حبشی کچرت بتاسو باندې د حبشي یو تور غلام مری یو سپک انسان باچا شي بیا بولم خبره مني د دې لپاره چې تور او غلام او چې دومره کمزور انسان د باندې مشه یو حدیث کې راځي چې سری دي سیله کې د وس کې پشان وړکو ته کې سری د وړکې سر چې کې وړکې سر د قمقلتي علامه ده سر قمقلتي علامه کم ماشوم چې بیماری یا کم کسی بیماری او دماغی کار نه کوي د دې اثر په دې جسم باندې صحیح دا ورکی نو کدي یو کم عقل انسان زور ورشو مشر شو سپکوم دې نسب نشته بیا به خبره منی خدا قید وسره شریعت لګول چې خبره بوله منی هغه چې د شریعت خلاف نه او یا د شریعت موافق ده دوه بوله منی سړی په دې من پوه کړه څنګه یو خو ته هغه دې کاروي چې هغه ته الله او الله پیغمبر ولا خو لازم مني چې ته الله او الله پیغمبر هم دغه ولا دویم په دې نقطه ځان پوه کې په دې باندې ډیر براینا مفتیان کرام او مفتیان اعظم په دې مسله نه دی پوه یو هغه مسله چې د شریعت خلاف نه ده خو شریعت ویلم نه ده نه ده بولم مني لکه څنګه لکه اوس یو ملک قانون جوړ کو قانون جوړ کو د شي د گاډو لپاره کچا اکسیډنټ کو چا اشاره ما تکړه چا پټونه تړله چا دا چلو کو په دبا جرمانی دا قران او حدیث کېشتي ها نو بیا عباس او چې قران او حدیث کې نشته کوم ځای دین جوړ کړه پس نه بچا دې لپاره د مسلمانانو مشر دې لپاره چې د مسلمانانو خیر خوای دی به دسی طریقه جوړی چې د غسر د دوی ژوند په آرام او په سکون تیری د چې کوم قانون جوړ شوی دی زمو استاد ژوند د امان د لپاره جوړ شوی او د شریعت خلاف نه دی نو د دې منل پته لازم دی درې ما خبره چې د شریعت خلاف ده بوله نه مانی دا خوازی هذا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق یو مشر د مسلمانانو په دې سي کار باندې ته امر کوي چې هغه د شریعت خلاف دی نه بوله نه مانی خو بل مسلې راځي کڅوک دا وی چې تاسو چې څومره مسله بیان کړه چې دې بچایانو خلاف بغاوت نشي کولای دا خو مسلمانان بچایان ته دي صحیح ده مسلمان بچا دي ګناونه بکشتي ظلم بکشتي موږ بس نه وایو صبر وکړو خو چې دا بچا کافری نو بیا وسک نو بیا وره د کافر بچا خلاف आवाज اوچتول دغه لپاره مې وسو شرطونه پکار دي اولنې شرط رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړی دی ان تروا کفرا بواحا ان تروا چې تاسو وینئ ښکار کفر او تاسو سره پاغي باندې دلیل څه شرطونه شو درې تاسو وینئ دا شرط دی ګوره څنګه اورېدل ونه کار نه چي اورېدو باندې پلانی وی چې پلانې بچا کافر دی کفر کوي نه په دې کار چلی ان تروا خوازی ویني بچا سي د کفر کار کوي او ملیدلې کفرن بواحا ظاهری ښکار کفر دا نه چې شکی بږي چې دا به کفر یو کنه وي دریم تاسو به دلیل چې د دې کار کفر دی نو چې درې خبرې بیا ورزور بدو ها نه سلورم شرط بل دی
چې تا سره دومره طاقت یي چې د مقابله به وکړي. بعض علما وی بعض علما سبحان الله دیات ساتي ګور سلفي منهج څه ته وي چې کله ته یو کافر بادشاہ خلاف وزي او یره د یو کس د وجلوي بس چې زمونږ نه یو کس مړ کوي بیا هم نه وزي د دې یو کس د مرګ د لاسه د دې بادشاہ خلاف نه وزي. نو چې اوس د بادشاہ سره د حکومت سره هلیکاپټر دی او ټینکونه دی او زور دی او دبدبه ده او پوره ملک دی او تر اوته لس کسان د سره دي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع باقي هغه د خروج دا مسله بیان کړې ده. نبی شیخ رحمه الله وی د سینا چې دا غسر ټینګ کې او ته د سبزی چاړه راغستې وته ولای ته بسوک ته ملار شو دا چاړه بدیم ملار شي او دا ملګری بدیم ملار شو هر څه ختم شي. نو فائدې وکړه که نقصان وکړو؟ ها نقصان وکړو. دا مسلې چې کومې بیانومه ما به ځان دې ته تیار کړی دی که ما به څوک هر څه وي دا به قیامت پورې دغه سره حساب کتاب کوم. خو دا سلفي منهج وپېژنئ. سلفي منهج چې زه ووایم یعنې د صحابه کرامو او د تابعینو منهج وپېژنئ. هغه سلف و که نه خو خاطر شوي دي نیکان خلک دا د هغوی منهج دی. حجاج ابن یوسف څومره ظالم و صحابه کرام یې شهیدان کړي او شهیدان کړي په کعبه کې دي او کعبه هم ویشتې ده کعبه ورانه کړې هم ده ویشتې ده یو ګوټ د هغې لګېدلی وران شوی او نړېدلی. بعضو صحابه کرامو په هغه پسې شاته به مونځونه کول. څه به یې کول؟ مونځونه هغه به امامتي کوله دی او پې شاته ولاړ. زما او ستا غیرت د هغه صحابه کرامو نه زیات دی. حجاج بن یوسف رالګي صحابي وجني شهید کوي عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما خپلم صحابي دی پلار هم صحابي و هغه شهید کو په مکه کې د کعبه په خوا کې کعبه سره ونړېده په دې جنگ کې او به ټوکړي ټوکړي کړي د زوړن کړي دي او صحابه کرام شاته په امامتۍ کې بده بس ولړ دي موږ کوي. ولی دوی आवाज نه اوچتای ځکه چې ته پته چې حجاج بن یوسف زور ور سړی دی. نن خو یو که شهید کو دې کعبه سره خوا کې حکومت आवाज اوچت کو موږ ټول زموږ مرګري موږ ټول شهیدان کړي. نو کوم خیر چې وس دی اخر بسې شي هغه به ختم شي. د صحابه کرامو ډېر صحابه کرام ابو هريره عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير او دې نور صحابه کرام او ثابت دي چې هغوی په ظالمانو بچیانو پسې مونځ کړی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دوله امویه په یو خلیفه پسې شاته مونځ وکړو چې هغه نوم ولید و او هغه شراب څښلي چیرې کړی شراب اسکر او منځ ته مخکې شو سهار منځ ته نو څلور رکعاته مونځ وکړو دوه په دې څلور وکړو چې کله سلام راوګرځو عبد الله بن مسعود داسې کتو ده ورته وکتل ولې زیاتې کمه څه ونه شک هغه ته د کوم وخت نه چې ته مشر شوی بس موږ په زیاتېدو یو داسې جواب یې ورکړو چې کوم وخت ته مشر شوی په زیاتېدو حدیث کې چې زمونږ دا وی مړ یو جذباتي تقریر پکارو دغه ځکه چې د کافر زویا د مرتد زویا شراب دې سکلي دی یوا دویمه د سحر موزي څلور رکعاته ګستانه بل غټ کافر شي روزي د خلاف جوړ کې یو غوغا یو شور نه دي شي ولکو اوس عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بصفت وی داخله کې لګي پته نشته. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته پته چې دی اوس مشر دی او دا کار چې کوم کو کله دې خلاف زدي شي ردو کما چې هغه پیغمبر نه خوره د نقصان خډيري په دې مسله باندې ځم پوکي و پر رسیدي کنه ها بل اهم مسله په مجلسونو کې په بچایانو بسې خبرې کول په مشرانو بسې او کنزلی او بدی ردی دا هم د سلفو منهج لري. که چېرته هغوی ظلم زیاتی کوي یا څه کوي نو دا معامله د هغوی او د چا په منځ کې ده د الله په منځ کې ده. یو سړی زه به ورته نصیحت وکړم کوه خو حکامو ته او مشرانو ته نصیحت دا په منبرونو باندې نه کېږي دا په کوم ځای کېږي دا به د هغوی خواله ورځي په منبر چې د نصیحت وکړو نو خو ښه دی هغه په خپل دغه باندې مضبوط کو. زمونږ په دې
علاقه کې هغه یو مولا دی مړ له نومې نه علمه اکنځلې چې په دې بچایانو پسې کولې او په دې وزیر اعظم بس نوې ماله پرې د سړی نوم لري یاره وي د ده په شان حق پرست نشته ولې وي دی چې منبر ته وخېږي د کوزېدو پورې د دې بچایانو او ښځې میندې ټولې یادېږي حق پرست وي داسې او دا نشته نن سبا وي دا حق پرست ته خو ښه جاهل جوړوي دی چې کوم کار کوي دا کار خو سلف صالحینو نه دی کړی چې په منبرونو باندې هغوی به بچیانو پسې خبرې کړي یعنې عبدالله بن مسعود هم را روانې خطبې کې ویلی وی چې دا پلانې خلیفه څه دی فاسق فاجر دی دا دی ابولوزي په نشه کې لمونځ وکړو هغه هم 4 رکعاته وکړو خو ویې نه کړو د حجاج بن یوسف په خلاف باندې یو صحابي هم تقریر نه دی کړی په منبر باندې ها نصیحتونه ورته کړي دي خو نصیحتونه ورته پټ کړي دي څه پټ بیا دلته بله مسله دا یاده ساتي زما دا خبره اگر که اوږده شوه خو اهمه ده دلته بله مسله یاده ساتي هر انسان ته به نصیحت د هغه د مقام مناسب کې اوس که ته چېرته یو ماشوم وینې او هغه پوه کې د ده پوه کولو طریقه جدا ده بیا عام مزدور وینې د هغه نه غلطي وشي عام انسان د عام مسلمان دی د ده پوه کولو طریقه جدا ده بیا چې کله ته یو ډاکټر وینې انجینیر وینې د ده پوه کولو طریقه هغه جدا ده بیا چې یو عالم خطا شي د ده د پوه کولو طریقه هغه جدا ده مور پلار چې کله خطا شي د هغوی د پوه کولو طریقه هغه جدا ده نو باچا صاحب چې خطا شي د هغه د پوه کولو طریقه هم جدا ده چې اوس ته په منبرونو باندې لګیایې او په ده پسې بدې ردې وې نو دله به غوسه نه ورځي هغه هم ځان ته پسې نظر ګوري که نه نو تا چې وشرمو نو چې تا دی وشرمو نو دی په ضد کې راغی نو په خپل باطل باندې ښه مضبوط شو اوس یو عام انسان دی هغه ته چې ته نصیحت کې هر څنګه نصیحت چې ورته وکړو هغه قبلوي خو یو سړی دی د علاقې مشر مجامر دی د یو علاقې والي دی او ته ورته په لاره کې اواز کوې لکه پرون نوې منځه کې دا څه بېدیني دي شروع کړې ده اوس ګوره د هغه سره سیکورټي ده د هغه سره فوج دی د هغه روب دی دبدبې ده نومې دی ته ورته ټول خلکو مخکې اواز کوې لکه پرون نوې منځه کې څه خیال دی دا طریقه صحیح ده که غلطه ده دا غلطه ده د خواله ورشه کښېنه ورسره ښه په ادب او په احترام موږ ستا قدر او احترام کوو خو دا غلطي په تاسو کې شتي د قرآن او حدیث په رڼا کې دا غلطي ده نو دا تاسو د ځان نه لرې کوئ دې سره ته هغه هم نه شرمو بل هغه خوشحاله به شو چې دا سړی زما خیرخوا دی چې دومره په ما پسې راغی ما ته نصیحت وکړو همدغه طریقه وه د سلف صالحینو او دغه طریقه وه د صحابه کرامو او د تابعینو الله سبحانه وتعالی په دغه منهج باندې موږ مضبوط ساتي